ولا تورې ځوانه پلا ځمه بازار ته یو څه سودا راوړم دا اسد دسمال دی چې شي دا اسد دسمال څه وخت مو راوړي اوس مو راوړي ګوره ماښام راسه چې بیا پاته نه سې ولې نه درځم داس خوشحالي دي چې تورکۍ نه پکښې کې ښه دا راته ووایه چې دوستي م د چا سره کړې ده د جمعه ګل اکا سره او د زړګي ماما نه دی ښه د زړګي ماما سره مبارک مو څه خیر اوسې اوس را باندې ناوخته کېږي ځمه بیا ماښام خبرې سره کوو ما ته خدمت وکړم خدمت درته وکړم بس خیر اوسې خدمت مې ستاسو کامیابي ده د خدای په امان دغه سره ووتلو ته چېرې روان یې والله تورې د مځکې خواته راشه واسه سړی ته راسه څه پام په بله کوله داسې سوي زه یم در باندې خبر یې که دې خبر کم یا ولا که خبر یم بیا څه خبره ده ماښام د اسد کوز دا ده دا څه وایه تا ته بیا چا وویله دا اوس بریالي راته وویله د ماښام دپاره یې سودا راوړه او ته نه یې خبر یا نه ما ته چا وویله زه په شي ولاړ خبر یم دا دې اوس تا راته وویله ستا ماما تا ته نه وویل یا نو زما ماما ته بیا چا وویله هغه بیا د کومه خوا خبر شو یاره سر خلاص که ستا د ماما لور یې ورکړې ده څه زما د ماما لور تا ته چا وویله او ستا د ماما لور اوس بریالي راته وویل چې د جمعګل اکا سره م دوستي وکړه ماښام به د خیر ورځو څه څه در وسوه څه در وسوه زړګه همزه درته دی چېرته په خدای چې زما د ملګري زړګي کار هم ژر ور وکړي او ماښام دسمال ته هم نه و راغلی نه پوهېږم چې چېرې تللی و زه باید اوس ورسم دی پیدا کړمه او دا ګاش به ورته وایم او بله پلا ده راته وویله چې د اوبو در مخه ګاولې مه کاږه او دا ګاش به ورته ووایم چې د رښتیاګو مې کوزده کړې ده وختي مې ملګری وې اوس مې دوست هم سوې غم چې په زړه کې ډېر وساتل سي نو ناسور ځینې جوړ سي نو کله که یو چا ته ووایه نو بیا د یو لږ خوشحالي زړه ته ننوځي فکر وکړه وایه څه خبره ده زما سره یې مه پټوه ښه یاره دا راته ووایه چې دا ستا دوستان د کوم ځای دي څوک دي یاره در اوسه نه دي معلوم خو پلار مې ورغلی دی چې دوستي وسوه بیا به دې خبر کړمه
زړګی دې مه راکړه پرېږدم چې په دې توپنچه دې غلبېل غلبېل نه کړي. ښځې چیرې یې؟ راسه دلته. څه وایې سړی؟ څه وایم؟ کښېنه. بیا چا څه درته ویلي چې خوبه دې؟ ولې؟ تا ته وایم ولې چپ یې؟ څه خبره ده؟ سړی خفه دې به نه ولې نه یم. نجلۍ دې په خپل سر ورکړله. څو میاشتې بیا هغو پوښتنه پر کړې ده. د چیرې پوښتنه؟ په دې کې بیا د خوبتیا څه خبره ده؟ څنګه د خوبتیا څه خبره ده؟ لمساګانو ښځې ټولې پر ما خاندي، پېغورونه راکوي، وایي لور مو څنګه ځای ورکړې ده. تر اوسه پورې علاقه پخوا ښه یاده کړې ده. هغو خپله لور ورکړې وه، د هغه د څو وارې جوړه ورته راوړې ده. او ته هم سر نه پسې ګرځوې، هغه هم سر نه خلاصوي. په مدعا کې خو مو نه ده ورکړې. بس بس ستا ده پرېږده، زه نو څه ورته ووایم؟ یو ځای په بلا وم، ته پوښتنې راڅه کوې چې خبره درته وکړم بیا جنګ کوې. زما یې د بلا که سر نه پسې ګرځوې. د خلکو نجونې یې ورته کېږي چې ورکړي دي بیا فالودې او شان پسې راوړل. خیر زه نن ورځم خپله هلته خبرې ورسره کوم. ته اوس به لاړه سه یو جوړه کالي راته راواخله. د کومې ورځې چې مې دا نجلۍ ورکړې ده ستا د لاسه مې د خوشحالۍ ورځ ولاکۍ دی. السلام علیکم سردار محمد اکا. خدای دې راوله جمعګل اکا. وعلیکم السلام. بخیر. سړی مسړی جوړ په خیر. سلامت اوسه. صاحب خدای دې راوله جمعګل اکا. سړی مسړی جوړ په خیر. سلامت اوسه. کو شیان دې کم کول شي. ته خپل ښه. خدای دې راوله جمعګل اکا. چیرې ګر سره معلومیږي نه؟ دا دې په شدار ولې تاسو چیرې اشتګر سره پوښتنه نه کوئ؟ والله جمعګل اکا د یاده مو نه ایستلې. خدای په دا کارو اخته یو نه ځینې خلاصېږي یو ورځ مو فریغت ولاکه پیدا کوي. سردار محمد اکا ډېره مې خواله سبله ده چې دوستي مو سره کړې ده ګرځه کې معلوم سوی نه یې. باید راسې پوښتنه را باندې وکړې څنګه یاست جوړ ناجوړه ده پوښتنه باید وکړو. موږ ته سره دوستان سو تا ګرځه کې پوښتنه نه را باندې وکړل. اوس هم په ګیله درته راغلی یم سردار محمد اکا
ته په کې ناست وه معلوم چې دا څو میاشتې کېږي دوستي مو سره کړې ده نه دې یو جوړه راوړې ده نه یې رالې پوښتنه دې نه راباندې وکړله تا زما سره واده وکړه تا د کلي پر رواجو د سره ځم هر ورځه دا زما وروالا ته دا کلي ښځې سپېغورونه ورکوي چې دا مو څنګه ځای نجلۍ ورکړې ده څنګه ځای مو دوستي کړې ده ستا پښتو څه شوله تا زما سره دا پښتو وکړه چې تا هر څه د کلي رواجونه دي هغه زه سره وړم اوس فکر شي چې معلومېږي لا نه راځې لا نه ای جمعه ګل اکا څه درته ووایم موږ دې پښتو در دغه ځای رسولي یو ته موږ وینې ستا ولور موږ ولاکه اوس در پوره کولی شو ته رواجونه هم راباندې ایږدې څه چې په وس یې جمعه ګل اکا هغه به در سره وکړم خو ته موږ کار ته وګوره په دا بې ځایه رواجو پسې مه ځه سردار کاکا دا څنګه خبرې کوې اول چې را روان یې څه دې ویل اوس بیا څه وایې دا خو مې در باندې حق دی چې جوړه به راوړې د خلکو یوه هفته نه کېږي چې لور یې ورکړې ده جوړې ورته را روانې دي پالودې ورته را روانې دي هغه خو ما نه درته ویل چې ما ته پالودې راوړه پلانکی شی راوړه پلانکی شی راوړه دا خو مې در باندې حق دی یو جوړه خو باید ورته راوړې کومې ورځې چې مې دوستي درسره کړې ده کوروالا مې راسه خوابدې ده چې پر موږ باندې خلک خاندي هغه هم ښه وایي چې تا اوله ورځ څه ویل اوس بیا څه وایې ګوره جمعه ګله دا د ښځو په خبرو پسې مه ځه اول ته په د خپل ګریوان کې وګوره د خدای ظالمه تا 7 لکه ولور په افغانۍ پر ما ایښی دي ته په د خپل ګریوان کې وګوره یو وار سوچ وکړه بیا ماته ووایه بیا ماته لاس ونیسه څه شی ما په زور درکړله خو تا اوس څه دی ما په 8 لکه درکوله ستا د بېوزلۍ مې 1 لک تر پرېښودله ته وا داسې دی ګوره جمعه ګله ته جذباتي کېږه مه دوستي مې در سره کړې ده منم یې اوس ته زموږ لاس هم وینې چې اوس مو لاس بند دی چې ولور پیدا کړم ولور هم در کوم او د جوړې وس پیدا کړم جوړه هم در کوم بس بس سردار محمد اکا په نور مې څه سر نه خلاصېږي یو څو عمر وخت در کوم که واده کولی شې ښه دی که نه بیا لور په لاس نه در کوم په اوله ورځ را روان وې زارۍ دې کولې تا دوستي را سره وکړه اوس بیا نورې بابلالې شروع کړي ګوره جمعه ګله ما ته دا بې غیرتیا خبرې مه کوه په 7 لکه دې را کړې ده زما د دوی په نامه ناسته درته غوښتې مې ده هر وخت چې مې ولور درته راوړئ درته ودوم یې بس بس په نور مې سر نه خلاصېږي خو دا یوه خبره زده کوم که دې په 5 میاشتې کې ولور ادا کړي خو راسه خپل نجلۍ دې بوځه که نه بیا په لاس در کوم لاس یې ځه زه ستا یم لاس ازادي بیا ما څه وګرځو ته څنګه ګرځې یارې په 7 لکه افغانۍ ورکوې بیا راځې خبرې کوې ځه که جانه څه کیسې دي څه وخت یې واده دي د خیره څه درته وایم جانه کاشکې واده زما په لاس وای خو دا سبا به مې کړی وای وروسته یې ولور بیخي ډېر پاته دی څه واده راوسته دي ولور نه دی ور ادا کړي څو ولور یې پاته دی 2.5 لکه و 1 لک مې ورکړی دی 1.5 لک یې لا پاته دی اوس دا 1.5 لک نه پیدا کېږي یاره نه پېژانه در څو به دا کیسې دا ولورو خلک غر کړل کاشکې جانه یوازې ولور وای ور ادا کړی به مو وای واده به وای خو نور رواجو یې غوټ مات کړو نن دا جوړه ده دا شریخ چې دا د میوه ده پسې وروړه ماښام یې لا مور راته وویله ول خواشه چې راغلې وه در غوږه راتېره کړله چې د شریخ شپې دې یو شی می ما ورته ویل مور بالا یې له کوه بالا مې په وسه ولاکه پوره یې مور مې راته ویل یا زویه دا به پسې وروړې دا رواج دی بیا خلک را پورې خاندي اوس ولاکه چې موږ څه وکړو دې رواجو خو موږ غوټ مات کړو یاره چې واده کوې دا خبرې به منې موږ ته چې مور ووایي چې واده در کوو موږ د هغه خبرو د دې رواجو څخه ځان کړو چې یا مور واده نوم روان نه کړو اوس دا رواجونه یې نن سبا ډېر دي ته څه کوې چې نه کوې موږ اوس څه وکړو نه یې راودولی سو نه یې پرېښولی سو مجبوره یم څه وکړم اوس به ځم د چا څو پیسې پوروم دا رواج به یې ور پوره کوم ته چم کوې ځه چې ځو زه دلته برای شپه مې مقصد بانډار کړی دی ګرده شپه مې په ورکو چېره کړې ده نو زه دلته ګوډۍ درته ویجاږم تا ته اجازه وخت راغلی و آغا جانه اوس 1 ساعت مخه راغلی و اختیار یې هم راکړي خورا ډېرې خبرې یې کولې زه ور 5 میاشتې وخت در کوم کوم ولور راوړي نجلۍ واده کوي کنې بیا نجلۍ په لاس نه در کوم جوړه ده و نقل دی و کیسه ده و وسخه اوله ورځ مې درته وویل آغا جانه چې 7 لکه ولور تا لیدلي تا ما پښتو ورسره کړې ده دغه پښتو موږ دغه ځای ته راورسولو اوس چې هر څه وایه ورسره منې بیا بله هېڅ لار نه لرو ولا زه زما مس نور سر نه خلاصېږي 100 روپۍ کور پرتې دي دا مځکه به هم خرڅه کړو یو 3-4 لکه روپۍ هغه کېږي ته مې یو خوا ته ولاړ شه کرار یې څه خواري وکاږه
راوړه باره به د ولور ورکړه نجلۍ به جینه واده کړو اوس یو پرېښودلی هم نه شو بده خبره ده څه ووایم هغه جانه خدای خبر چې په دې رقم به موږ دا ولور پوره کوو او بل دا چې دا مځکه خرڅه کړو موږ تاسې به چې خورو څه به کوو څه وکړو ته ووایه بله چاره خو نشته واه دا یو ښه بزګر اوبه یې په شپېشتو رایله کړي دي هغو کوڅه پر سر اخیستې دی دلته راته بیده دی خوبونه کوي جانه څوک یې جانه ته نه بیده ته دلته ما ته خوبونه کوې خوبونه کېدل داسې بزګري داسې دا یا سم سړی دا یا سم بزګر لا دې ما ته صفا کار رښتیا کوې اوبه مې ورله کړي دي خو هغه ما به یې رسوي چپ خبرې مه کوه سهار ډېر ښه ترجمه کوه خو اوبه مې پرېله کړي دي بیده سوی به مې سترګې مې چیرې سوي بس پلسوه خبرې مه کوه سهار ډېر دي تاج محمد کاکا خبرې لا همدی کوي ځه ولاکه بیا زما په مځکه کې ستا بیا چبه نه ووهل سي بیا په تا نه کوو نه کوم ما دې ومنه وینمه